په دې سخته کې چې څوک چا سره ودرېږي دا ایري نه ایرېږي. ګوره دروند سړی نه دروند عزتمن قدرمن مؤمن چې په سخته کې ورسره ودرېږي که نه خپل موسو کړوسو ته وصیت وکړي که دا سړی د ده به داسې قدر کوي چې په دې سر به یې ګرځوي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم به په دې انتهایي خوشحالېدو چې ملګرو ته به خیر ورسېد. او په دې کې ته یو قصه ذکر کوو، موږ به یو خبره ذکر کوو، یو دلیل بس. قصه د کعب بن مالک رضی الله عنه پېژنئ پاتې شوی د څه نه تبوک د غزا نه وژړې نه څه اشنا انسان و. ما دا قصه سیرت کې هم ذکر کړې ده او ما په دې قصه باندې ځان هم بیان کړې ده. ډېره خوندوره قصه ده او زړه مې بیا هم کېدو چې دا قصه پوره بیان کړم، خو دا به رانه ډېر وخت وغواړي. ډېره ایماني واقعه چې د تبوک د غزا نه هغه په سبا بل سبا کې پاتې شو. پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی. چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم راغی د منافقانو لیډ ولګېدو، وزرونه سټارټ شو. دا ډېر فصیح انسان و، ډېر بلیغ، ډېر داسې جبور سړی و. یو ښه وزرونه رالرل او ښه تکړه ومه، ډېرې خبرې مې کولی شوې. خو ما که دې پیغمبر ته داسې څه ووایم او هغه داسې نه وي نو الله ورته سبا نه ووایي بیا به راته ووایي. وایي چې ورغلم پیغمبر صلی الله علیه وسلم راته وایي چې ها کعب، حالانکې دا ګورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ګورې دې تپوس هم کړی او کعب اوچتو صحابه کرامو کې دی. ها وایي کعب څه خبره وه؟ نو هغه وویل رسول الله هېڅ عذر هم نه و، په صفا خبره ده، هېڅ عذر هم نه و د پاتې شوی. پیغمبر صلی الله علیه وسلم د هغه خبره او د هغه دوه ملګري نور د دوی دا خبره پیغمبر صلی الله علیه وسلم څه کړه؟ وروسته یې کړه. ولې وروسته کړه؟ ځکه چې خبره هغوی رښتیا نه وي، چې رښتیا هم بیان کړه نو بیا خو صبر وکوي چې اوس الله څه وکړي. او وخت تېر شو، مؤمنانو ته وویلی شي چې دوی سره به دوا سلام نه کوئ، معاملات به نه کوئ. کعب رضی الله عنه وایي په مدینه کې روان وم، د ځان نه منکر شوی وم، ځان راته څه یعنې ځان رانه ورک شوی و چې زه کوم ځای کې یم، زه یم په دې دنیا کې او که نه یم. هغه مؤمنان خلک وو چې یو پیر به ورته پیغمبر وایي که نه چې دا کار داسې دی بل بیا به ختم. اوس کعب د دغه صحابه کرامو په منځ کې څومره اوچت شان والا دی. خو چې کله د کعب خبره داسې شوه چې پیغمبر ووایي چې ده سره به خبرې نه کوو، بیا پکې دا نشته چې کعب څه دی، کعب څوک دی. نه نه هغه زموږ په شان نه و. موږ وایو نه جي زوی دی، نو زوی ته څه، زوی ته به څوک څه ووایي؟ رور دی دا خو جي د تره زوی دی دا خو جي دا ښځه ده، اوس ښځې ته به څه وایو زموږ خدمت کې. خیر دی که بېدینې، خیر دی که هر څه. او دا حالات دغه شانو چې څلوېښت ورځې پرې تېرې شوې، د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د طرف نه کس راغی چې ور یې وټکوو نو کعب راووتو، خوشحاله وي که څه زیری دی. وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم رالېږلی یم. وی څه وی چې ښځه دې پرېږده، ښځه دې جدا کړه. ایمان داسې ګوره ورب الکعبه که پکې ضرب برابر هغه لیټ شوی او یې سوچ کړی، وي صرف د پیغمبر نه یعنې دومره تپوس کوي چې طلاق یې کړم که نه پلار کره ولېږم. داسې ایمان دا نه چې تا ته یو طرف ته دنیا راشي بل طرف ته دینداري دینداري وکړم د پیغمبر که نن به دنیا وکړو سبا به توبه وباسو. یو دا دینداري. او رجی مولوی صاحب هم خبره کوي او امام صاحب هم ویلي او مذهب کې هم راغلي ده او کتاب کې هم وه. او پاکستان کې کوئی خلک نه کوي نو ته خو وایې چې پیغمبر کوي، خو پاکستان کې کولو مې یو دلیل دی که نه. افغانستان کې څوک نه کوي، انډیا کې چې تر اوسه پورې چا دا خبره کړې دا کومې خبرې راووتې. وایي صرف د پیغمبر نه دومره تپوس وکړي چې پرېږدم بلکل طلاق یې کړم که نه پلار کره ولېږم. نه پیغمبر سره وایي چې پلار کره ولېږم ولېږله. هغه
بیبي ولیدله وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم پسې بتلمه سلام به مې واچو نو شونډو ته به مې ولکتو چې جواب به یې راکړی وایي څه جواب به یې رانه کړو او وایي چې ما ته به یې وکتو نو داسې به مسکی شو لکه غصې والا انسان چې مسکی شي نو ما به بیا په زړه کې وي چې وبوتم چې جواب به یې راکړی خو ما به نه یې اورېدلی شونډې به یې رپولي خو ما به نه یې لیدلی 50 ورځې پوره شو په دې حال او بیا هغه زیری ورکوونکې او رامنډې ویلې ابشر ابشر یا کعب الله اکبر دا به څه ناشنا ورځ وه په هغه باندې کعب وی زیری دی زیری او کعب رامنډې ویلې څه زیری دی وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم وی چې ستا توبه قبوله شوې ده وی نور را سره څه نه و نو هلته یو جوړه را سره وکړه مې چې اچولی وي هغه مې هغه زیري راکوونکي ته وي هغه له مې ورکړه وی بیا را سره څه نه و نو د ګاونډي نه مې کپړه راواغېسته او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خواله ورغله او وی چې ورغلمه وهو يبرق وجهه من السرور او د پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا مخ سم پړقېدو ناست خوشحاله ملګرو ته چې خیر ورسي به یې خوشحالي وي چې زه څنګه ورننوتم ما ته وایي ابشر ابشر بخیر ابشر بخیر یوم مر علیک منذ ولدتک امک خوشحاله شې کعبه زیری درکوو د داسې ورځې چې کله د مور نه پیدا شوی که نه د مور د خېټې نه راوتی داسې خوشحالي د باندې نه راغلی او داسې خیر وی ما ورته وایي چې امن عندك یا رسول الله ام من عند الله تاسو داسې وایي چې توبه قبوله شو که نه الله وایي نه نه بل هو من عند الله الله وایي توبه قبوله شو الله قرآن کې دوی تذکره کړې ده وعلى الثلاثة الذين خلفوا الله ما توبه قبوله کړې وه د هغه 3 کسانو چې د کومو خبرو وروسته پاتې شوي او چې کله راننوتو داسې فایده به ورته ذکر کړو په دې سخته کې چې څوک چا سره ودرېږي دا یېري نه یېرېږي ګوره دروند سړی نه دروند عزتمن قدرمن مؤمن چې په سخته کې ورسره ودرېږي که نه خپل موسو کړوسو ته مې وصیت وکړي که دا سړی د ده به داسې قدر کوي چې په دې سر به یې ګرځوي او سپک سړي چې دی ښه وکړو هغه سپکوالي کې ښه مسي یوي زمونږ نه دی څه مطلب واسې خو نه او موږ هم چې څوک یو دا خبرې نه دي دا قسمه خبرې دا زما دا چې هسې بیانو موږ دا طبیعت راله خرابوي دومره سپکې خبرې دي او دروند دي چې کله راغی صحابه کرام نرسو طلحه رضی الله عنه ورپاڅېدو غاړه ونه ورکړه په ټولو کې هغه پاڅېدلی و په خیر و خوشحالي ده خوشحالي مبارک شه مبارک شه وایي هغه نه هېرېږي زما نه د طلحه هغه راپاڅېدلی دي نه هېرېږي زما دا دروند سړی دی په دغه ټیم کې غاړه ورکول چېرې دا هېرېږي همدغه شان یوه قصه دغه هم د عایشې رضی الله عنها چې کله دا بهتان پرې ولګېدو او ناسته و د پلار په کور کې جړلې دومره جړلې چې اوښکې وچې شوي وایي یوه ورځ ناسته ومه جړل مې د انصارو یوه ښځه راله وایي هغه خبر هم نه و زما د قصې نه خو زما د ژړا د لاسې زما سره وژړل ښځې اکثر یې ورسره هسې وژړل وایي ما جړل هغې را سره وژړل وایي هغه مې نه هېرېږي د دې ښځې دا ژړا دا زما نه هېرېږي چېرته په داسې وخت کې تا سره څوک کښېني او تا سره وژاړي دا هېرېږي چېرې د درنو درنې خبرې د درنو درانه کارونه نو کعب وایي چې لا انساها لطلحه هغه طلحه چې کومه غاړه را کړې وه که نه او دا چې راپاڅېدو دا ما ته وایي چې مبارک دغه وایي زما د ذهن نه نه وځي هغه بس په موږ یو قرض راړولی و